بسم الله الرحمن الرحيم. دوها مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې نویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ورنا ورځ قسم او په شپې چې کله هغه له چوپتیا سره خورا شي. ای پیغمبره ستا پروردگار ته هیڅ کله نه پریخي او نه درنه ناراضه شوی دی. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورومروست الپار آخرت له دنیا څخه ډیر خدای او ډیر ژر به ستا پروردگار ته دومره شي درکړي چې تو ور باندې خوشاله شي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. آیا هغه ته یتیم نمینځلی او بیا یې پناه درکړه او ته د شریعت له احکام څخه نابلد ومندلی او بیا یې لارښودنه درته وکړه. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. او ته به وزلی ومندلی او بیا یې شتمن کړي نو پر یتیم باندې قهر مکوه او سوالګر مرټه او د خپل پروردګار د نعمت څرګندونه وکړه.